نو چې مصیبت او بلا او تکلیف کله راغی نو زړه کې به ده ووی چې دا مصیبت او تکلیف او دا بلا راوستونکې دا د الله ذات دی دا فیصله ما د زړه نه قبوله کړه چې دا د الله د طرف نه دی او زه پې راضي یم زه پې راضي یم صبر جمیل دی طریقه زه پې راضي یم او خلاف فیصله تصور دی دا را نشي چې یاره دا الله ما سره زیاتې کوي دا به نه وایي لب کشایی به د دق مبارکې د سره د خولې نه در وباسئ چې یاره دا ما ته الله او بیا سړی خود ساخته شي خوشبخته شي لګیا بس زه صحیح کړی ما په ما باندې را روان دي دا مصیبتونه په ما دا تکلیفونه را روان دي دا د خولې له نوځي بلکې کوس غم یا درد یا خبره کوي نو رب سره پټه کوي یا الله زه خو ستا باندې زه خو ستا خدای باندې یم کمزور یم جواب صرف الله ته کوي مخلوق ته نه کوي مخلوق ته نه کوي چې بس وګوره بس موږ لګیا یو مزنم کو د سنم کو صدقې ورکو دا تکلیفونه را باندې دا وی دا خلک دا ډېر خطرناک دی ګورې او یاد هم ساتئ یاد ساتئ دا یاد ساتئ چې تکلیفونه په انسان باندې د دریو وجو راځي د دریو وجو یا خو د دې د وجې راځي چې دا الله ولا سزا ورکړي راټیږي سزا ولا ورکړي یا د دې د وجې راځي یا د دې وجې راځي چې الله رب العالمین د دوی ګناهونه معاف کړي خطاګانې ولا معاف کړي او یا د دې د وجې راځي چې دوی ډېر لوی اوچت مقام ته رسوي ډېر لوی مرتبې ته رسوي نو اوس به دا موږ ته څنګه پته لګي یاره چې دا تکلیف په ما د الله قهر دی راټینګوي ما نیولې ما دا د الله قهر دی او که نه دی په وجه زما ګناهونه معاف کېږي او که نه دا تکلیف زما د درجاتو د اوچتولو د مقام د اوچتولو ذریعه ده دا موږ ته څنګه پته لګي دا به ډېر په اسانه پته لګي ډېره په اسانه به څنګه پته لګي په اسانه به داسې پته لګي چې تکلیف کې د کله واویله شروع کړه او شکایتونه دې شروع کړل او دغه دې شروع کړل د خولې نه چې فریادونه او مخلوق ته دې شروع کړل او دا دې چې یاره بس موږ یې رانیولي یو او موږ یې راګیر کړي یو موږ منځونه کړو درسونه کړو دی رب نو بس پیښه چې الله د خپل قهر او د غضب په څپې له رانیولي د خولې دا الله رانیولي چې د خولې نه دا خبرې او که نه تکلیف راغی او د خولې نه سره وباسم نه د خولې نه سره وباسم نه چپې بس او زړه کې تسلیم کړی چې بس د الله د طرف نه او د خولې نه سره وباسم نه خپم بینی خو خوشحاله بینی خوشحاله بینی خپم بینی خو خوشحاله بینی بس راغلی دی بس برداشت کوم به د خولې نه څه نه راوباسم نو دا د الله رب العالمین ګناهونه معاف کوي او چې د تکلیف راغی او دا دی وي الله ته فریاد کې خیر دی خدا دی وي چې یاره دا تکلیف نن په ما راغی نو په پیغمبرانو نه یې راغلی په رسول الله مبارک څومره تکلیفونه راغلي په موسی علیه السلام څومره تاسو به انشاءالله تعالی څومره سپاره ده یا الله سمه شپاړسمه سپاره کې به وایي په سورت طه کې راشي وفتناک فتونا دا لفظ راغلی امتحان د پاسه امتحان امتحان د پاسه امتحان امتحان د پاسه امتحان د موسی علیه السلام داسې جون چې ټوله د امتحانونو ډکه نو په موسی علیه السلام په یعقوب علیه السلام او بیا د ټولو لوی رسول الله مبارک وي کله را باندې تکلیف راغی تکلیف ته باندې راغی وي زما زندګي ځان ته رامخکې کوي زما خو داسې تکلیفونه دي چې شکیله چې لا پیدا نوم هم مې پلار نو هلکه دا ډېره لویه ګورې د تکلیف چې پیدا شو والد صاحب مې نو یتیم داسې پیدا شوی چې والد صاحب مې زما د پیدایش نه مخکې وفات شوی دی د شپږو کالو عمر کې د یو انسان مور وفات شي یارو ما ته تو دا صرف د دې خولې خبرې دا چې په جون کې راشي بیا سړی ته پته لګي بیا نیکه وفات شو
بیا د تر په تربیت کې بیا څومره زندگی د تکلیفونو د مصیبتونو د ازمایښونو ما سبا زندگی رسول الله مبارک یاد نو تکلیف راغی او دا دی چې تکلیف ولې تکلیف بل الله نه غواړي نه ما تاسو بل شي ویني خو راغی بس خدای پاک ستاسو طرف نه دی او په لوی لوی خلق راغلی دی خدای ما ته پاک استقامت را نصیب کړي چې دا دی ویني دا دی د درجاتو د اوچتو دقه صبر جمیل دی دقه صبر جمیل دی چې یعقوب علیه السلام فصبر جمیل زبر دقه کو یسه وبدقه وګوره الله ته خپل جار نو الله ته بجاړه اصل چې تکلیف راغی بس نه الله ته جلا کوا الله ته عزت کوا الله ته زر مخلوق ته مکوا